محترم ورونو په تیره 14مه پېټه کې موږ هغه حالات بیانول چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه جلا سو او د طور غره ته ولاړ او هلته یې تر هغه خپلې وعدې چې 10 ورځې وه نورې 10 ورځې زیاتې تېرې کړې او دلته د قوم بني اسرائیل د الله جل جلاله له طرفه د سامري په هغه ګلګي امتحان کړل سو چې د مصریانو د زرو څخه جوړ کړی وو او د جبرئیل علیه السلام د آس د پښې یا قدم خاورې پر وپاشل پس له هغه چې دغه ګلګي आवाज کاوه نو ټول بني اسرائیل بیل لږو کسان چې هغه هم په شک کې و د سامري په امر دغه ګلګي عبادت شروع کړی نو په ټول بني اسرائیل کې پر ثابته او یقیني عقیده بل څوک نسو پاته بیل هارون علیه السلام یوازنی څوک چې پر حق او ثابته عقیده پاته وو هغه هارون علیه السلام د دغه واقعې په سبب موسی علیه السلام په قهر او غضب په حزن او حسرت خپل قوم بني اسرائیل تراغلی الله جل جلاله فرمایي نو موسی علیه السلام خپل قوم ته په داسې حال کې راغلی چې ډېر غضبناک ډېر غمجن ویل ای قوم آیا ستاسې رب عز وجل ستاسې سره نیکه او ښه وعده نه وه کړې چې تورات درکوم آیا پر تاسې دغه وعده اوږده سوه زه فقط 10 ورځې وځنډېدم تاسې کفر اختیار کړئ او که تاسې اراده کړې وه دا مو غوښته چې پر تاسې ستاسې د رب عز وجل له طرفه غضب نازل سي نو تاسې هغه زما د وعده خلافي وکړه ما درته ویلي وه چې تاسې به په ما پسې راځئ دلته به نه پاته کېږئ او تاسې نه راغلاست بني اسرائیل وویل موږ ستا د وعده خلافي په خپل اختیار او خپل اراده نه ده کړې مګر موږ د فرعون د قوم زر او زیورات را سره را اخیستي وه هغه زر مو د سامري په امر په اور کې وغورځول ویلې مو کړه نو دغه رنګه سامري هغه شی وغورځاوه چې د ده سره وو چې هغه د جبرئیل علیه السلام د آس د قدم خاوره او په دغه ډول سامري په دغه فتنه شروع وکړه نو راوی استی دوی ته یو ګلګی یو جسد چې د ګلګي غږ یې درلودی نو سامري او د هغه متابعین وویل دغه ستاسې اله دی او اله د موسی دی هغه خپل اله دلته هېر کړی دی او دی تور ته تللی دی العیاذ بالله فنسي یعنی د موسی علیه السلام هېر سوه چې اله یې دلته دی او دی ولاړی هلته پسې ګرځي سبحان الله تاسې د یهودو دغو عقلو ته وګورئ چې دغسې نامعقوله خبرې قبلوي همدارنګه د نصاراو عقلو ته وګورئ چې بنده ته اله وایي نو الله جل جلاله فرمایي آیا دوی نه ویني چې دغه ګیلګی دوی ته د دوی د خبرې جواب نشي ورکولی او نه دوی ته د ضرر رسولو قدرت لري نه د نفع رسولو قدرت فقط یو آواز ځینې راپورته کیږي او دوی د اله او معبود په نامه ورته تسلیم سول او د موسی علیه السلام تر راتګ د مخه هارون علیه السلام دوی ته وویل یا قوم بېشکه چې تاسې په ګیلګي یا په عبادت د دغه ګیلګي امتحان کړل سواست چې په تاسې کې مؤمن او کافر سره ښکاره سي په تحقیق خامخا ستاسې رب رحمان جل جلاله دی نه بل څوک یا بل شی نه دغه ګیلګی نو تاسې په هغه څه کې زما متابعت وکړئ چې زه تاسې وربولم چې د الله جل جلاله عبادت دی او د الهي شریعت په عملي کولو کې زما د حکم اطاعت وکړئ بني اسرائیل وویل د موسی علیه السلام تر راتګه پورې به موږ د دغه ګیلګي د عبادت څخه لاس وانخلو کله چې موسی علیه السلام راغلی هلته به یې سره ګورو هر کار چې وړ او مناسب و هغه به کوو کله چې موسی علیه السلام راغلی او د بني اسرائیل حال یې ولیدی نو یې د خپل ورور هارون علیه السلام په عتاب او ملامتولو شروع وکړه الواح هغه د تورات تختې یې کښېښولې او هارون علیه السلام یې د سر او ژیرې تر ویښتانو ونیوی
په زور او شدت یې راکش. دا تاسو ته معلومه ده چې موسی علیه السلام په طبیعت کې ډېر سخت او شدید و او هارون علیه السلام بیا د نرم او پاسته طبیعت خاوند و. نو بني اسرائیلو د هارون علیه السلام سره د دغه نرم طبیعت په سبب تر موسی علیه السلام زیات حب او محبت درلودی. خو موسی علیه السلام چې ولیده چې د قوم خبره تر کفر رسېدلې ده، نو یې هارون علیه السلام ته وویل ما ته د دې دپاره پرېښولې چې د دوی ساتنه او لارښوونه وکړې، تا څنګه دوی پرېښول چې لږې عبادت وکړي؟ نو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته ویل یا هارون، کله چې تا ولیدل چې دوی ګمراهان سول، ته څه شي منع کړې چې زما متابعت دې ونه کړي؟ آیا تا زما له امره نافرماني وکړه؟ یعنی ما ته خپل خلیفه پرېښولې او درته ویلي مې وه چې زما په غیاب کې د دوی اصلاح کول ستا وظیفه ده، نو بیا تا څه اصلاح وکړه؟ ولې دې د هغو کسانو په ملګرتیا چې ستا سره موافق وه د دغو کسانو سره چې د ګیلګي عبادت یې کاوه مقابله ونه کړه؟ او که دې دا په وسه نه وکړه نو ولې له دوی یې جلا نه سوې او په ما پسې ولې نه راغلې؟ هارون علیه السلام خپل عذر ورته وایي او ویې ویل ای زما د مور زویه، زما ژیره او زما د سر ویښتان مه نیسه. زه پر دې وبېرېدم که زه په تا پسې درسم، ځینې بني اسرائیل زما سره ځي او ځینې پاته کېږي، چې بیا به ته وایې د بني اسرائیلو په منځ کې دې جلاوالو راوستی، سره جلا دې کړه او زما د اوامرو انتظار دې نه کاوه. په دغه خبره کې چې هارون علیه السلام وویل زما د مور زویه، مقصد یې د موسی علیه السلام د زړه نرموالی و. زما ژیره چې موسی علیه السلام په چپه لاس نیولې وه او زما د سر ویښتان چې له قهره یې په راسته لاس نیولې وه مه نیسه. زه پر دې وبېرېدم که زه ورته ټینګ سم او ورته ووایم هر هغه څوک چې پر الله جل جلاله ایمان لري او د موسی علیه السلام متابعت کوي هغه دې زما سره ولاړ شي. دلته نو بني اسرائیل دوو ډلو ته ویشل کېدل. دا د هغې خبرې جواب و چې موسی علیه السلام ویل ولې ته دوی سره پاته سوې او په ما پسې ولې نه راتلې؟ نو هارون علیه السلام وویل څوک د ګیلګي سره پاته کېدل او څوک زما سره تلل. او که داسې پېښه سوې وای بیا به تا راته ویلی چې ولې د بني اسرائیل سره جلا کړه، تفرقه دې پکښې راوستل او زما د اوامرو انتظار دې نه کاوه. ورونو، هارون علیه السلام د موسی علیه السلام د اوامرو متابعت کاوه. هو دا صحیح ده چې هارون علیه السلام په خپله نبي و، مګر د موسی علیه السلام د شریعت تابع و او د هغه متابعت یې کاوه. نو ځکه یې وویل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني زما په فکر دغه خبره ښه راغله چې ستا د راتګ انتظار تر دې ښه دی چې ستا په غیاب کې داسې یو کار وکړم چې د هغه په سبب په بني اسرائیلو کې تفرقه او جلاوالی راسي، او بیا به ته راته وایې چې زما انتظار دې ولې نه کاوه او قوم دې ولې سره وپاشي. پس د هغه چې هارون علیه السلام خپل عذر ووایه، نو موسی علیه السلام پر سامري مخ ور واړوي او ورته ویې ویل قال فما خطبك يا سامري؟ ویل یا سامري ته دې خپل حال بیان کړه، دغه کار دې ولې او د څه شي لپاره کاوه او په څه سبب بني اسرائیل ستا خواته در واوښتل؟ دغه ګیلګۍ دې څنګه جوړ کړي او څنګه دغه آواز کوي؟ سامري وویل ما داسې شی ولیدی چې نورو نه لیدي. سامري څوک او څه شي لیدلي وه؟ هغه وخت یې جبریل علیه السلام د هغه پر آس لیدلی و چې دوی تر دریاب را اوښتل او فرعون هلاکېدی. نو ویل ما یو مټ خاورې د جبریل علیه السلام د آس له قدمه راواخیستې او هغه خاورې مې پر دغو زیوراتو یا دغه ګیلګي وپاشلې. نو هغه د داسې ګیلګي جسد سو چې آواز یې کاوه او دغه کار زما هغه نفس چې په بدو سره امر کوونکی دی، نفس اماره بالسوء وما تشوي ساوت. سامري د خپل انحراف کیسه بیان کړه.
چې د دغه شرکي عمل په مقابل کې د بني اسرائیلو لږ نفر بې طرفه پاتې سوه او نورو ټولو د ګیلګي عبادت وکړي. سبحان الله. پس د هغه چې پرله پسې معجزې یې ولیدې بیا هم د ګیلګي عبادت کوي. دا څونه جاهل قوم چې د فرعون سره د موسی علیه السلام نه لوی معجزې ولیدې او بیا یې ولیدل چې دریاب د دوی په حضور د دوی د تېرېدلو دپاره سره وچاودي، لارې او کوڅې پکښې جوړې سوې، دوی ترې راتېر سول او فرعون یې غرق کړي. بیا هم د هغه ګیلګي عبادت کوي چې د دوی په حضور جوړ کړل سو. دلته نو موسی علیه السلام سامري ته وویل، موسی علیه السلام سامري ته وویل، ځه زموږ څخه لرې سه، تا ته ستا په دغه اوسني ژوند کې دغه جزا ده چې هر څوک ووینې ورته وایې به مه راڅخه موښله، مه رانږدې کېږه. ویل کېږي چې سامري ته ساري نقلېدونکې ناروغي ورپېښه سوه، هغه چې د یوه څخه بل ته نقلېږي. که به چا ده ته لاس وروړي یا به ده چا ته لاس وروړي، دواړه په تبه اخته کېده. نو خلق به ځینې تښتېده، نه څوک ده ته لاس وروړي او نه څوک ورنږدې کېږي، ځکه هغه څوک په تبه اخته کېدی. نه دی غواړي چې څوک ورنږدې سي، ځکه ده ته هم هغه تبه پېښېده. سامري خو دغه د ګیلګي قصه د دې لپاره جوړه کړې وه چې د ریاست او رتبې خاوند سي، خلق پر راټول وي او دی د خپلو دانو مشر او سردار وبولي. نو ځکه هغه ته په دې دنیا کې دغسې مناسبه جزا ورکول سوه چې نه دی چا ته ورنږدې کېږي او نه بل څوک ده ته ورنږدې کېږي. نو د هغه عزت پر ځای چې سامري غوښتي، دی دې ته مجبوره سو چې د خلقو له منځه ووځي، د یوه ځنګلي او وحشي حیوان پر قسم په دشت او صحرا کې تنها او د خلقو څخه لرې واوسېږي. دا خو یې د دې دنیا عذاب سو چې د کم چا سره خبرې وکړي دواړه طرفه په تبه اخته کېدل. نو خود ده د خلقو څخه ځان لرې کاوه او خلق د ده څخه لرې کېدل. مګر د آخرت په باره کې موسی علیه السلام ورته وویل، وإن لك موعدا لن تخلفه، او خامخا تا لره په آخرت کې د عذاب وعده شته چې هېڅکله به د هغې وعدې څخه خلاف ونه سي. هغه عذاب ته به راپورته سي، یعنې د قیامت ورځ دې د اصلي عذاب وخت او موعد دی. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، او هغه معبود ته دې وګوره چې ته د هغه په عبادت کې تل ولاړ وې. د سامري معبود څوک و؟ هغه ګیلګی و. نو ویل دغه ګیلګي ته دې وګوره، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، خامخا به موږ هغه سوځو او بیا به یې په دریاب کې بادوو. موسی علیه السلام داسې وکړه چې ګیلګی یې د هغو کسانو په وړاندې چې د دغه ګیلګي عبادت یې کاوه ټوک ټوک او ویلې کړي، ویې سوځي او بیا یې په دریاب کې واچاوه چې بیا هېڅوک هېڅکله د هغه عبادت ته رجوع ونه کړي. او بیا موسی علیه السلام وویل، انما الهکم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، بشک ستاسې اله ور او مستحق د عبادت هغه الله جل جلاله دی چې بیا له ده عز وجل څخه بل هیڅ معبود حقیقي نشته، او د ده جل جلاله علم پر هر څه احاطه کړې ده. بیا هم الله جل جلاله دغه حالات په سورة الاعراف کې بیانوي او فرمایي، او کله چې موسی علیه السلام د طور د غره څخه خپل قوم ته په داسې حال کې راغلی چې ډېر غضبناکه ډېر غمجن و، دا ځکه چې الله جل جلاله د ده د قوم په امتحان او د سامري په ګمراه کولو خبر کړی و. موسی علیه السلام وویل، ای قومه، تاسې تر ما وروسته زما بد خلافت کړی دی چې تاسې شرک اختیار کړئ. آیا تاسې زما د راتګ تلوار وکړئ چې زه ژر درته راسم او د خپل رب عز وجل حکم مو پرېښاوه؟ یعنې دا د رب عز وجل له طرفه مقدره وه چې زه وځنډېږم. نو موسی علیه السلام هغه د تورات تختې د هغه قهر او غضب په سبب وغورځولې.
چې د خپل رب عز وجل او د دین د ساتنې په سبب یې خپل قوم او ورور ته راغلی و او د خپل ورور هارون علیه السلام د سر وریښتان یې ونیول او خپل ځان ته یې راکشاوه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هارون عليه السلام وویل زما د مور زویه. د دغه جملې د ویلو څخه د موسی علیه السلام د زړه نرموالي مقصد نو ویل زما د مور زویه بېشکه دغه قوم زه ضعیفه وبلله او نږدې و چې وژلی وای. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. نو په ما دشمنان مه خوشحاله کوه چې تر سر او ژرې دې نیولی یم او که شوي مې او ما د جزا په ورکولو کې د هغو ظالمانو د قوم سره مه ملګري کوه چې ستا د امر مخالفت یې کړی وي او د ګیلګي عبادت یې وکړي. وروره زه ګناه نه لرم، ما خپل کوشش وکړي خو زه یې په وژلو سره تهدید کړم، بل پر دې هم وبېرېدم چې په دوی کې به تفرقه او جلاوالی راشي. کله چې هارون علیه السلام خپل عذر ووایه نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې دغه دعا یې خپل ځان او د خپل ورور هارون علیه السلام د پاره وه. موسی علیه السلام وویل زما رب ما ته د دغه عمل بخښنه وکړه چې ما د خپل مشر ورور سره وکړي او زما ورور ته بخښنه وکړه که د دغه شرکي عمل په منع کولو کې کمه کوتاهي او تقصیر ځینې سوی وي او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه او ته تر ټولو مهرباني کوونکو مهربانه یې. بیا نو د هغو کسانو په باره کې الهي اوامر نازل شوه چې د ګیلګي عبادت یې کړی و. الله جل جلاله فرمایي یعنی بېشکه هغه کسان چې دوی ګیلګی خپل معبود ګرځولی دی ژر به د دوی د رب عز وجل له طرفه غضب ورورسېږي او په دنیوي ژوند کې به ذلت او خواري ورورسېږي او موږ بهتان تړونکو ته دغسې سزا ورکوو. یعنی که تر دې وروسته هم څوک دغسې کار وکړي هغو ته هم د آخرت سخت عذاب او په دنیا کې ذلت شته. د دغې لحظې څخه پر یهودیانو الهي غضب نازل شو او دغه غضب به د قیامت تر ورځې پر بني اسرائیلو دوام لري. نو ځکه موږ په سورة الفاتحه کې وایو یعنی الهي موږ ته سمه لار وښیې، لار د هغو کسانو چې تا پر هغو انعام کړی دی. انعام پر چا سوی دی؟ انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین چې د حق لارې څخه نه دي اوښتي. مښیې موږ ته لار د هغو کسانو چې غضب پر کړه سوی دی چې بني اسرائیل او یهود دي او موږ ته د ګمراهانو لار مښیې چې نصارا دي. د مغضوب علیهم په باره کې علما کرام وایي دا هغه څوک دي چې حق یې وپېژندي او په قصد عمد سره یې پرېښاوه. نو بني اسرائیل د الله جل جلاله پر قدرت او عظمت علامې او معجزې ولیدلې خو بیا یې هم د ګیلګي عبادت شروع کړ. نو د الله جل جلاله غضب پر نازل شو او ضالین هغه کسان دي چې حق نه پېژني، حق ځینې ورک شي. مګر د یهودو حال ډېر بد حال دی ځکه حق یې وپېژندي او پرېښاوه. نو الله جل جلاله ورته په غضب شو او د قیامت تر ورځې به د الله جل جلاله غضب پر نازلېږي. او دا چې الله جل جلاله فرمایي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بشکه هغه کسان چې ګیلګي معبود ګرځولی دی د ګیلګي عبادت یې کړی دی ژر به دوی ته د دوی د رب عز وجل له طرفه سخت عذاب ورسېږي او د دنیا په ژوند کې به دوی ته ذلت ورسېږي. او همدارنګه موږ بهتان ویونکو ته چې الله جل جلاله لره شریک بولي که نصارا دي یا نور مشرکان سزا ورکوو. دغو کسانو ته چې د ګیلګي عبادت یې کړی و د ځانو په وژلو سره عذاب ورکړل سو او د قیامت تر ورځې به په ذلت کې وي چې تفصیل به یې وروسته راشي.
اوس نو هغه ذلت چې بني اسرائیل ته ورپېښ شو څه شي دی؟ کله چې ګیلګی نیست او نابود سو او دوی هم ولیدي چې هغه اله کم چې دوی عبادت کاوه له منځه یوړل سو او بیا په دریاب کې وغورځول سو، نو بني اسرائیل پوه سول چې موږ غلط او ناوړه کار وکړو. نو موسی علیه السلام ته ورغله او ویل موږ ظلم وکړی، ګناه مو وکړه، غواړو چې توبه وکړو. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي کله چې دغه د ګیلګي عبادت کوونکي پر هغه خپل عمل پښیمانه سوه او پوه سوه چې بېشکه دوی ګمراه سوي دي، نو یې وویل که چیرې زموږ رب عز وجل پر موږ رحم ونه کړي او موږ ته بخښنه ونه کړي، نو خامخا به موږ د زیانکارانو تاوانیانو څخه سو. دلته د یهودو د توبې د قبلولو دپاره یو الهي عجیب امر نازل سو. هغه دا چې که څوک په رښتیا سره غواړي چې د دغې ګناه څخه توبه وکړي، توبه یې دا ده چې انتحار به کوي، ځان به وژني. دا د الله جل جلاله امر دی. که څوک په خپله توبه کې صادق او رښتیا ویونکی وي، ځان دې ووژني. نو په راتلونکي آیات شریف کې الله جل جلاله هغه احسان بیانوي چې پر بني اسرائیل یې د دوی د توبې په قبلولو سره وکړي. او الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل، او کله چې موسی علیه السلام د خپل قوم هغو کسانو ته چې د ګیلګي عبادت یې کړی وو وویل، ای زما قومه، بېشکه چې تاسې پر خپلو ځانو ظلم کړی دی چې ګیلګی مو په خدایي ومنئ. نو خپل خالق جل جلاله ته له دغه کاره په داسې ډول سره توبه وکړئ چې ځینې ستاسې دي ځینې نور ووژني. دغه یو د بل وژنه ستاسې د خالق جل جلاله په وړاندې ستاسې دپاره تر دې خیر او ښه ده چې تل تر تله په اور کې پاته کېږي. نو الله جل جلاله بني اسرائیل ته فرمایي چې د دغه کار توفیق ما درکړئ او پر تاسې مې توره اوریځ د دې دپاره راوستل چې ځینې ستاسې هغه ځینې نور ونه ویني یا یې ونه پېژني چې رحم او شفقت یې پر راسي او بیا یې ونه وژني، تر څو چې ستاسې څخه په دغه ورځ او یا زره نفره ووژل سوه. بیا نو الله جل جلاله په خپل فضل او کرم سره ستاسې توبه قبوله کړه. بېشکه چې الله جل جلاله ښه توبه قبلونکی او ډېر مهربانه دی. ورونو، خبره داسې وه کله چې د بني اسرائیلو هغه کسان چې د ګیلګي عبادت یې کړي وو په دې پوه سوه چې موږ ډېره لویه ګناه کړې ده او پر خپلو ځانو مو ډېر ظلم کړی دی، نو یې موسی علیه السلام ته وویل چې موږ غواړو چې له دغه کاره توبه وکړو. موسی علیه السلام ورته وویل ستاسې د توبې کولو اراده ده؟ الهي عفو او مغفرت غواړي چې د قیامت په ورځ د عقاب او عذاب خلاصي؟ نو ستاسې توبه دا ده چې ځانونه ووژنئ. یعنی هغه کسان چې ګیلګي ته یې سجده نه ده کړې هغه دې راولاړ سي او هغه کسان دې ووژني چې ګیلګي ته یې سجده کړې ده. ابن جریر د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې موسی علیه السلام خپل قوم د الله جل جلاله په هغه امر خبر کړي چې دوی دې د توبې د قبلېدلو دپاره خپل ځانونه ووژني. نو هغه کسان چې د ګیلګي عبادت یې کړی وو هغه کښېنستل، او هغو کسانو چې د ګیلګي عبادت یې نه و کړی هغو تورې او خنجرونه واخیستل چې دغه د ګیلګي عبادت کوونکي که څه هم د دوی پلرونه او زامن وي ووژني. څرنګه چې په دغو کسانو کې چې وژل کېږي د دوی دوستان او قریبان موجود وه، نو خود دغه کار یې نه سوای کولی چې ویې وژني. نو الله جل جلاله په اوریځ او ګرز سره توره تاریکه جوړه کړه او دلته په بني اسرائیلو کې وژنه شروع شوه. کله چې هغه تاریکه ایسته سوه او روښنایي سوه، ویلې ده چې 80,000 نفره وژل سوي دي. نو الله جل جلاله د وژل سوو او پاتو کسانو د ټولو توبه قبوله کړه. له دغه ډوله څو نور روایتونه هم شته خو ما نه کړه ذکر. هلته داسې یهود هم پاته سوه چې د توبې ایستلو دپاره نه سوه حاضر،
الله جل جلاله فرمایي ولتجدنهم احرص الناس على حیات او خامخا به ته دغه یهود ووینې چې تر ټولو خلکو پر ژوندي پاتې کېدلو حریص دي مرګ یې نه خوښ دی او نه یې غواړي یعنې یهود هغه څوک دي چې تر نورو ټولو خلکو د ژوندي پاتې کېدلو سره علاقه لري که څه هم دغه ژوند یې د ذلت او بدمرغۍ ژوند وي خو دوی ژوند غواړي دا ځکه چې په آیات شریف کې لفظ د حیات نکره یعنی بین الف او لام ذکر شوی دی الله جل جلاله داسې نو فرمایل الحیات چې یو معین ژوند ځینې مراد او مقصد دی بلکې فرمایي علی حیات یعنی هر ژوند چې وي د کفر ژوند وي د ذلت او خواري ژوند وي دا نه ده مهمه خو فقط ژوندی دی د یهودو لوی مقصد او ذاتي طبیعت دا دی چې ژوندي وي نو ځکه پر خپلو ځانو ډېر بیریږي او د دوی د توبې دپاره بیا هغه شرط و چې خپل ځانونه به په خپله وژني نو دا هغه ذلت و چې پر دوی نازل شي څوک وایي چې د دوی دپاره ذلت دا دی چې له ښاره وایستل سو او ورک سو چې بیان به یې وروسته راسي څوک وایي چې ذلت یې هغه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په زمانه کې بني قریظه ووژل سوه او بني النضیر د مدینې منورې څخه وشړل سوه او بیا په وروسته کې جزیه ځینې اخیستل کېده بیا نو الله جل جلاله د بني اسرائیلو او د ټولو انسانانو په باره کې په سورة الاعراف کې فرمایي او هغه کسان چې دوی بد کارونه صغیره یا کبیره ګناهونه کوي او بیا د هغو تر کولو وروسته توبه وباسي او ایمان راوړي توبه یې قبلیږي بېشکه چې رب ستا پس د توبې ایستلو خامخا ښه بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی نو هغه څوک چې ځان یې ووژي الله جل جلاله بخښنه ورته کوي او هغه څوک چې ځان ونه وژني پر هغو د قیامت تر ورځې غضب او ذلت الله جل جلاله د موسی علیه السلام د پاته قصې په باره کې فرمایي کله چې د موسی علیه السلام قهر سوړ او آرام سو نو یې هغه د تورات تختې چې د مخه یې ایښوې واخیستې چې د هغو په لیکنه کې یعنې په هغه څه کې چې په دغه تختو کې لیکل سوي وه د هغو کسانو دپاره چې له خپله ربه بیریږي هدایت او رحمت و بیا نو موسی علیه السلام د بني اسرائیلو هغه پاته خلک چې نه وه وژل سوي سره راټول کړل او ویل دا هغه لوحې او تختې دي چې په هغو کې تورات د الله جل جلاله امرونه او ستاسې شریعت لیکل سوی دي وایې اورئ او اطاعت یې وکړئ ویې منئ بني اسرائیلو وویل ته یې راته ووایه که مو دغه امرونه خوښ شوه اورو یې او اطاعت یې کوو که مو نه سوه خوښ اطاعت یې نه کوو موسی علیه السلام وویل په عزم او همت سره یې قبول کړئ شک او تردد مه پکښې کوئ چې بل وار بیا الهي عذاب در باندې نازل نشي بني اسرائیلو وویل نه موږ یې تر هغو نسو قبلولی چې یو وار به را معلومیږي چې څه شي پکښې لیکل سوي دي او بیا به مو خوښیږي مګر دغسې په پټو سترګو او بې له اورېدلو یې نه قبلوي موسی علیه السلام په تکرار سره ورته وایي دا الهي امرونه دي قبول یې کړي دوی انکار کوي الله جل جلاله دغه حال په سورة البقره کې بیانوي او فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا او یاد کړئ هغه وخت چې موږ ستاسې څخه ټینګه وعده واخیسته چې تورات به منئ او عمل به په کوئ کله چې تاسې د دغه تورات د قبلولو څخه منع وکړه موږ ستاسې پر سرو د تور غر راپورته کړئ او تاسې ته مو وویل واخلئ هغه څه هغه احکام چې موږ تاسې ته درکړي دي په پوره کوښښ او د قبلولو پر ډول یې واورئ که نه نو دغه غر در باندې را ایله کوو څرنګه چې بني اسرائیل پر خپل انکار ټینګ پاته وه او وایي تر هغو دغه تورات نه منو چې پوه نه سو چې څه شي پکښې لیکلي دي
موږ د داسې شي پر قبلولو وعده نسو کولای چې موږ په خبر نه یو چې په هغه کې څه لیکلي دي. دلته د موسی علیه السلام له طرفه بله الهي معجزه ښکاره شوه. هغه دا چې ناڅاپه له مځکې څخه یو غر راپورته شو. دوی ټول ورته ګوري، غر را الوتی دی، راغلی د دوی پر سرو ودرېدی. په دغه وخت موسی علیه السلام پر غږ کړه: خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا. واخلئ هغه څه، هغه احکام چې موږ تاسې ته درکړي دي په پوره کوښښ او د قبلولو پر ډول یې واورئ، که نه نو دغه غر در باندې را ایله کوو. بني اسرائیل پر سجده پرېوتل. تر سجدې وروسته چې یې سرونه راپورته کړه، غره ته ګوري او ویې ویل: اطاعنا، یعنې موږ اطاعت کوو یا مو اطاعت وکړي. تاسې یهودو ته وګورئ، تر هغو یې اطاعت نه کاوه تر څو چې په غره سره تهدید یا ګواښ ورکړل شو. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: او یاد کړئ هغه وخت چې موږ ستاسې څخه ټینګه وعده واخیسته چې تورات به منئ او عمل به په کوئ. کله چې تاسې د دغه تورات د قبلولو څخه منع وکړه، موږ ستاسې پر سرو د تور غر راپورته کړئ او تاسې ته مو وویل: واخلئ هغه څه، هغه احکام چې موږ تاسې ته درکړي دي په پوره کوښښ او د قبلولو پر ډول یې واورئ، که نه نو دغه غر در باندې را ایله کوو. دوی وویل: موږ ستا خبره واورېده او منلې مو نه ده. دا ځکه چې د دوی د کفر په سبب د ګیلګي عبادت او محبت د دوی په زړو ګډ شوی و. بیا هم الله جل جلاله دغه حالات په سورة الاعراف کې بیانوي او فرمایي: او یهودو ته هغه وخت ور یاد کړه کله چې موږ د تور غر د دوی پر سرو راپورته کړی، لکه هغه چې یوه اوریت یا سایوان د دوی پر سرو وي. او د دوی دا یقین و که تورات هغه چې د مخه یې نه مانه، اوس یې هم ونه مني، دغه غر پر دوی رالویږي. او موږ دوی ته وویل: په کوښښ او قوت سره هغه اوامر چې موږ تاسې ته درکړي دي واخلئ، قبول یې کړئ، عمل په وکړئ. او هغه احکام، هغه وعدې او عهدونه چې په دغه تورات کې دي، د دې دپاره یاد کړئ، عمل په وکړئ چې د هغه په واسطه ځانونه د ګناهو وساتئ او د الهي عذاب څخه خلاص شئ. نو بني اسرائیل یا یهود هغه څوک دي چې بېله دغسې بېرولو یې نه د الهي اوامرو اطاعت وکړي او نه یې د تورات د قبلولو وعده وکړي. دا نو موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه په داسې حال کې چې غر د دوی پر سر ولاړ دی د داسې عهد او وعدې غوښتنه وکړه چې پس له نن ورځې به د تورات ټول امرونه بې له شک او تردید عملي کوي، او هر امر چې د موسی علیه السلام له طرفه وي د هغه اطاعت به کوي. بني اسرائیلو چې خپل مرګ او هلاک په خپلو سترګو لیدی، نو یې د اطاعت او امر منلو وعدې وکړې. پس د هغه چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو دغه ناوړه کارونه ولیدل چې یو واره د ګیلګي عبادت کاوه او بیا یې د الهي احکامو د منلو او عملي کولو وعده نور سره کول، سره له دې چې دوی په مصر کې هم ډېرې معجزې لیدلې وې، نو موسی علیه السلام دا اراده وکړه چې د بني اسرائیلو د دغو سرکشیو عذر الهي دربار ته وړاندې کړي. نو یې د بني اسرائیلو د هغو کسانو څخه چې د ګیلګي عبادت یې نه کړي او د هارون علیه السلام سره پاته وه او یا نفره اختیار کړه. دغه کسان په ټولو یهودو کې هغه ښه خلق وه. نو موسی علیه السلام د خپلې ملګرتیا دپاره دغه خلق اختیار کړه او د ځانه سره یې د جبل طور پر لورې رهي کړه چې هلته د درېیم وار دپاره د الله جل جلاله سره ملاقات شي. الله جل جلاله دغه حالات بیانوي او په سورة الاعراف کې فرمایي. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. او موسی علیه السلام د دله قوم څخه زموږ د میقات دپاره او یا نفره اختیار کړه. میقات یعنی د هغه وخت او تاریخ دپاره چې الله جل جلاله وعده ورسره کړې وه چې پر دغه وخت به د دوی د هغې توبې دپاره په خبرو ورسره ملاقاتېږي
چې هغه د دوی بعقلانو د ګیلګي عبادت کړی موسی علیه السلام نور بني اسرائیل هلته پر هغه خپل ځای پرېښول او دغه اویا نفره د خپلې ملګرتیا دپاره خوښ او اختیار کړل د موسی علیه السلام سره دغه اویا نفره ورسره دي د جبل طور پر طرف رهیس کله چې جبل طور ته وختل او شل ور پورته سوه په دغه وخت کې غر پرېږدېدو سو ډېره سخته زلزله ده تر څو دغه نفر د خپلو دانو پر مرګ وبېرېده الله جل جلاله فرمایي فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي نو کله چې پر هغو دغه سخته زلزله واقع سوه موسی علیه السلام وویل زما ربه که ستا د دوی د هلاکولو اراده وي نو تا به دوی زما سره یعنی موږ ټوله د مخه لا هغه وخت چې موږ په خپل قوم کې وو هلاک کړي وای چې بني اسرائیلو لیدلی وای او زه یې نه متحمولی الله جل جلاله دوی ته په قهر و دا څنګه کېدای شي چې یو څوک دې الله جل جلاله پرېږدي او د ګیلګي عبادت دې کوي حال دا چې دوی د بني اسرائیلو هغه ښه خلق هم دي هو دوی د ګیلګي عبادت نه دی کړی مګر په شک او تردد کې و انتظار یې کاوه چې څه پیښیږي نو الله جل جلاله دغه زلزله ورته پیښه کړه موسی علیه السلام وویل الهي اختیار درلودونکی ته یې ستا په قدرت کې و چې هلته د ګیلګي سره دې هلاک کړي وای او نور یې هم پسې وویل آیا ته موږ په هغه کار هلاکوې چې زموږ بعقلانو ناپوهانو کړی وو د هغو کسانو په ګناه چې د ګیلګي عبادت یې وکړي موږ هم هلاکوې یعنی موږ د بل په ګناه مه هلاکوې نه دی دغه کار چې هغو ناپوهانو وکړي مګر ستا له طرفه ازمایښت او امتحان دی په دغه کار سره هغه څوک ګمراه کوي چې ته یې د ګمراهۍ اراده وفرمایې او د هر چا چې د هدایت اراده وکړي هغه ته سمه لار ورښیې الهي ته زموږ واک او اختیار درلودونکی یې نو موږ ته زموږ د ګناهو بخښنه وکړه او پر موږ ورحمېږه او ته لطفا فتا واړه